ملګرو ناجی اقبال په لندن کې داسې غلط او ناجیبه کارونه شروع کول ټول حقیقت څه دی؟ ملګرو ناجی اقبال چې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ده او ډېر ښکلی غږ لري چې د خپل خوږ غږ په وجه ډېر مینوال هم لري او ناجی اقبال هم خوښوي. ملګرو څه موده مخکې د ناجی اقبال څه ویډیوګانې په سوشل میډیا وایرل شوي دي او دا پکې ویل شوي چې ناجی اقبال په لندن کې غلط کارونه کوي. ملګرو دا ویډیو دغه کلیپ در سره هم شریکوم، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. سلامونه دوستانو، ناجی اقبال هو به هر څوک پیژني چې د پښتو یو مشهوره سندرغاړې ده. ناجی اقبال نن سبا په لندن کې ژوند کوي. ناجی اقبال لا ویلي دي چې زما بچو لا په پاکستان کې د سکول داخله نه ملاوېده نو ځکه موږ لندن ته کډه وکړه. ملګرو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ او که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. ناجی اقبال چې دا یو افغان هلک سره واده شوی دی، په سوشل میډیا یو څو داسې ویډیوګانې وایرل شوي چې داسې معلومېده چې ناجی اقبال داسې ناجیبه کارونه کوي، خو د پوره معلومات نه بعد معلومه شوه چې دغه تصویران یا ویډیوګانو باندې ایډیټ شوی دی. ناجی اقبال په لندن کې د پښتو فلمونو ته سندرې وایي او لایو هم راځي، د خپل ژوند او کورني حالات هم شریکوي. څو موده مخکې د ناجی اقبال او د جاوید فضا د طلاق مسله هم را مخې ته شوې وه، خو هغه هواره شوه. ملګرو هغه ټولې ویډیوګانې موږ ټولې وکتلې، په هغې باندې ایډیټینګ شوی دی او دا ټول د ناجی اقبال د نوم بدنام کېدو لپاره جوړې شوي دي. ملګرو هغه کو سندرغاړې ده یا ډانسره، هغه د هغې خپل کار دی، خو په چا داسې تهمت لګول یو غټه ګناه ده. ملګرو په چا هم داسې تهمت مه لګوئ ځکه چې تهمت لګول ډېر غلط کار دی. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکړه. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.